صنعت او تولید هغه څه دي چې بدون د صنعت او د تولید نه یو ملک هیڅکله خود کفایي ته نشي رسېدلی. صنعت په لومړنۍ درجه کې اهمیت لري د یو ملک دپاره. افغانستان چې په داسې یو موقعیت کې پروت دی دوستانو، موږ ډېر امکانات لرو چې ډېر زر باید په صنعت کې رشد وکړو. سرشاره معدنونه لرو شکر، زراعت هم د اوبو د لحاظه نه اکمال دی او ترانزیتي موقعیت هم د جنوبي اسیا او د مرکزي اسیا ترمنځ خاص اهمیت لري چې د تاریخ په اوږدو کې تاسو که تاریخ مطالعه کوئ د ورېښمو لار د افغانستان د لارې نه تېره شوې وه چې لوی چینې د عربو د لوی جزیرې سره نښلولی دی. که چېرته هغه شرایط چې یو افغان تجار ته په دوبۍ کې په پاکستان او ایران او یا په چین کې یا په شمال کې هغه ملکونو برابر کړي دي او هغه موږ ته 50% په خپل ملک کې برابر شي، موږ ټول خپله سرمایه راوړو خپل ملک ته، هېڅ خارجیانو ته ضرورت نشته. په دې ژمي راتګ کې به انشاءالله که هغه فابریکې کمزوره وي که پوره وي خپل تولیدات به کوي او خپلو که ګټه کوي که نه کوي ولې خپل کارګرانو ته به معاش ورکوي او خپلې فابریکې به فعالې ساتي تر څو پورې دې مشکلات نه واوړو. دغه فابریکه کې چې کله اور ولګېد 2 هفتې مخکې شپه وه، دوی سره چې څومره خلکو همکاري کړي، وزارت دفاع، ښاروالي، پروان ولایت، د کاپیسا ولایت، دغه کارمندانو نه موږ ډېره مننه کوو چې موږ سره ډېره همکاري وکړه او زموږ هغه کارخانه یې د اور نه بچ کړه. مسؤلین ډېره مننه کوم چې د صنعتکارانو په دغه پیښ کې چې د کاغذ جوړونې فابریکه وه اور لګېدلی و، دوی خپله وسه کړې ده او هلته خپل پرسونل رسولي دي، د هغه اور مخه یې نیولې. اوسني حکومت نه غوښتنه همدا ده چې د قاچاق مخنیوی وکړي چې خصوصا افغانستان ته ډېر قاچاق را روان دي، د ګمرکونو باندې نه راځي، ټول په اډو راځي. تر یو څه ناڅه پورې دې کې کار سوی ده خو باید نور هم وسي او داخلي تولیداتو ته رشد ورکړي، دې ته باید توجه وکړي چې تر څو پورې خلک دلته سرمایه ګزاري وکړي، فرار د سرمایه ګزاري ونیسي. خامو موادو په باره کې مشکلات لرو، په بازار کې مشکلات لرو، د قاچاق په هغه کې مشکلات لرو چې قاچاقي دوايانې ډېرې زیات راځي. که چیرې قاچاقي دوايانې بند شي او قاچاق نه وي، موږ سټانډرډ دوايانې خپلو خلکو ته عرضه کوو په ښه قیمت په ښه کیفیت باندې، نو دا به انشاءالله هم به زموږ وطنوالو ته یو سهولت وي او ښه با کیفیته دوا د یو معلوم ادرس نه، او هم به زموږ بازار ښه وي او زموږ کار به ښه وي پرې روان وي.